هیوادوالو د همت لڅراون غاړی نور ورغیدو ته د ملت لڅراون غاړی نور ورغیدو ته مکه والا کدا دی ولی چپا کوي ها چا درته وویل چې دلته د غمبار راوړو دلته چپک په کور کې راته ویل دي بل ځای نشته چې چپایه کو پلار دې کور دی ورسه پلار ته دې وراوځه دغسې خلک دي ته ورته وګوره اوس نو دا پاتاو دي ګرد دا دې سره بند کړي باره نو سبا ورځ ګیلې کوي وایي باران دی یا زموږ کور ته اوبه رالې یا زموږ کوچنیان ناجوړي شول حاجي کاکا خدای دې راوله څنګه یې ښه یې بخیر یې سیات ښه دي ته ښه یې بخیر یې خیر خیرات دا خو ما دا اوس ستا زوی ته وویله ډول په کور کې ما ته پلار ویلي چې دا امبار دلته راوړه په دغه پاتاو کې وغورځو ته د پاتاو ته داسې وګوره مسلمانه دا تاوان نه کوي ولې نه کوي تاوان دا اوبه چې راسي کم خوا ولاړ خو دغه نه ګوره دا دې په پوهېږم یم چې دا اوبه راسي پر کومه خوا خامخا به په یو کال ستاسې کور ته اوبه نه وي درغلي ولې نه دي راغلي نو دا تاسو باید داسې وکړي او کچردانۍ راته کښېږدي موږ به دا ګرده خاورې راکړو کچردانۍ خو کاکا ستا قربان سمه ګوره هغه د ښاروالۍ درته ایښې ده دغه تاسې په دغه تور ته وګوره د پاتاو ته وګوره دا سبا ورځ بارانونه وشي دغه بند دی د پاتاو دا اوبه راځي ستاسو په کورونه نه وځي ستاسو تاوان دی او بل سبا دا دوبی دی دلته غوماشي پیدا کېږي دلته دغه مرلیات تبې پیدا کېږي دا کوچنیان مو مریضان کېږي نو دغسې مه کوئ چې تاسې د امبار دلته راخئ دا پاتاو ډک کړئ څو وارې ښاروالۍ در پاک کړی دی تاسې بیا تر توګه در خولې پورې ډک دی دا نو چې سبا ورځ باران وشي دا اوبه پر کومه خوا ولاړ شي خو تاسو ته تاوان رسېږي نو دغه ته داسې وکړه چې د خیر سره ماجد ته ولاړلې د خپلو سپین ږیرو سره هم کښېنه هغو ته هم دغه خبرې وکړه چې دغه د خیر سره د ښاروالۍ هغه د کسبدانۍ درته ایښه ده دغه امبار اخلي په هغه کې غورځوئ بیا به د خیر انشاءالله تعالی دغه مشکل به تاسو ته نه جوړېږي نو سر دې به خلاص و کاکا جانه که چیرې ستاسو د لاسه نه کېږي دا 2 ګامه کسبدانۍ پرته ده هغه ته تاسو د خپل امبار نه سو غورځولی نو بیا داسې وکړئ دا تاسو په محل خلک سره راټول شئ یو زرنج والا پیدا کړي هغه ته د میاشتې یو 50 افغانۍ یو 10 افغانۍ پر دا کور باندې چې راټولې شي دا ستاسې د محل دا ټول امبار به راخلي هغه کسبدانۍ ته بیا غورځي لرې ځای بیا غورځي تاسو به انشاءالله تعالی د دغه مشکلات څخه خلاص شئ دغسې به انشاءالله وکړي د خیره نن چې ماجد ته ولاړه د خیره د خپلو سپین ږیرو مشرانو ټول محل د خلکو سره دغه خبره وکړي بس قربان اوسم الله مو عزت وکړي ژوندی اوسې خوشحاله اوسې الله دې مل شه بس په مخه مو ښه شه دغه د زوی دلته چپاکه شابوش لوړ وخېږه چپاک آفرین ځه بس کور دې ودان خیر شي ګرانو دوستانو دغه د کسبدانۍ پرته ده د امبار د غورځولو ځای دغه دی نه چې دا زموږ خلک امبار راخي په پاتاو کې غورځوي یا په لښتیانو کې غورځوي یا چرۍ په بندي کې سبا ورځ بیا وایي چې موږ ته تاوان پېښ شو نو ټولو دوستانو ټولو ښاریانو ته موږ دغه وایو چې تاسې و کوچنیانو ته د امبار په لاس مور کوئ چې هغه یا په پاتاو کې وغورځي یا بل ځای وغورځي دغه مشخص د ښاروالۍ د خوا څخه تاسو ته ایښول شوې ده دا کسبدانۍ تاسې خپل ټول امبار راوړئ په دغه کسبدانۍ کې ږدئ الله مو راته ژوندي لره خوشحاله اوسئ درنو هیوادوالو دا پیغام تاسو ته د کندهار ښاروالۍ لخوا وړاندې سو